نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. هغه ورځ چې نړۍ د هغو میلیونونو انسانانو وضعیت ته پام اړوي چې د جګړو، ناامنۍ، سیاسي فشارونو او بشري ناورینونو له امله یې خپل کورونه او هیوادونه پریښي دي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د لسیزو جګړو او بحرانونو له امله یې میلیونونه وګړي کډوال شوي دي. په وروستیو کې زرګونه افغانان په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا په زور ایستل شوي دي. د دغو راستنېدونکو ترمنځ ښځې او نجونې هغه قشر دي چې له ځانګړو او څو اړخیزو ستونزو سره مخ دي. ډیرو افغان ښځو او نجونو په کوربه هیوادونو کې زده کړې کولې، دندې لرلې او یا یې د خپل راتلونکي لپاره هیلې لرلې. خو اوس له جبري ستنېدو وروسته په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت فرصتونه پکې محدود دي. کډوالي، جبري ستنېدنه او د افغان ښځو نامعلوم راتلونکی نننۍ سپړنه کې سپړو. سلامونه او نیکې هیلې. زه مسکا سنگر نیازی نننۍ سپړنه کې ستاسو کوربنه یم. مخکې له دې چې مېلمانه معرفي کړم د خپرونې موضوع په اړه د نجیب پاتسون راپور ګورو. ویجاړ کورونه او خاموشې کوڅې، داسې ښکاري لکه وخت چې دلته هر څه له ځان سره وړي وي. خو همدا ځای یو وخت د زرګونو افغان کډوالو کور و. هغه کور چې اوس یوازې خاطرې په کنډوالو کې پاتې دي. دا په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو یو کمپ دی، هغه چې یو وخت د زرګونو افغان کډوالو کور و. خو نن یې ډیری اوسیدونکي تللي او ځینو خپلې کډې وتړلې. یو کمیس او یو پرتوګ او دغه کې راغلي دونه سنو، مطلب بیا هم داسې وخت تېر چې مطلب ځان هم دونه برابر کړه چې سرپناه مو کړه او چې واپس روان یم والله که داسې څه لرو چې هغه کرایه مونږ خپله وکړو، نو داسې څه نشته مونږ سره، نو مشکلات سره ډېر مخ یو. د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده، خو دا ورځ افغان کډوالو ته د جشن نه بلکې د پوښتنو او اندېښنو ورځ ښکاري. د کور او راتلونکي په اړه پوښتنې او د هغو ماشومانو په اړه چې لا هم نه پوهیږي سبا به کوم ځای کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په وروستیو کلونو کې میلیونونه افغانان له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. ځینې په خپله خوښه، خو ډیری د فشارونو، نیونو او د ایستلو د پالیسیو له امله. خو د کډوالۍ تر ټولو دروند بار اکثره ښځې او ماشومان وړي. هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې سوې او هغه میندې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. نړیوال بنسټونه خبرداری ورکوي چې راستنېدونکي افغانان د سرپناه، کار، روغتیا او زده کړو له جدي ستونزو سره مخ دي. یوناما وایي افغانستان لا هم د نړۍ له سترو بې ځای کېدنې بحرانونو څخه یو تجربه کوي او میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې میلیونونه افغانان لا هم د کور او بې کورۍ ترمنځ ژوند کوي. پوښتنې دي چې آیا افغان کډوال به وکولای شي په عزت، امنیت او ډاډمن راتلونکي سره په خپل وطن کې ژوند بیا پیل کړي؟ بیا هم په خیر راغلی. خبرونه کې را سره مېلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله یلدا بازوان، د کډوالۍ د سیاست جوړونې کارپو ډاکټر مجيب الرحمن اتل او په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان قونسلګرۍ کې د کډوالو پخوانی اتشه عبدالحمید جلیلی. ټولو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه مېرمن بازوان له تاسو کوم چې ډیره مننه. افغاني ښځې په کډوالۍ کې له کومو ځانګړو ننګونو سره مخ دي؟ اغلې بازوان. سلامونه او درناوی اغلې نیازی تاسو ته او ټولو درنو مېلمنو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دغه خو بدبختي ده چې کله څوک وطن ته ستنېږي نو ډېر په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې باید لاړ شي. او زمونږ وطن نه راوته کډوالي او بیرته وطن ته ستنېده هم د غم او د خفګان نه ډک دي. ځکه چې الته اوس د میرمنو د پاره د نجونو د پاره یو داسې حالت دی، یو داسې تورتم دی، داسې تورې شپې دي د زمونږ د ځوانانو د سړو د پاره هم
چې کار روزګار دا نشته دی، هلته دوی سرپناه نه لري. دلته که راغلي دي مخکې هم داسې نه دي راغلي چې یعنې په خپله خوښه یا په خوشحالۍ باندې راغلي دي. دو د جنګونو د دغه اوږدې جګړې دغه سوړ جنګ د امله کډه شوي دي. دا چې یو څوک په کلي کې خپله سرپناه ونه لري، کورونه یې سوي دي، وران شوي دي، پردي سیاستونو او د جګړو ښکار ګرځېدلي یو. نو په دې باندې چې دا څومره میندې خویندې بې کوره شوي دي، دا ډېره سخته ده. په نړۍ کې دا د خلکو دپاره دومره سخته وي چې یعنې د یو ځای نه بل ته تګ د دو دپاره ډپریشن پیدا کوي، د دو دپاره اجسټمنټ ډېر سخت وي. خو مونږه ورځ او شپه او کلونه او عمر په دې کې تیر شي چې په پردو وطنونو کې، په پردو کورونو کې، په خیمو کې، په دشتو کې، په غرونو کې مزلونه چې سره کم کا. بیا زمونږ میندې خویندې چې په اوس وخت کې کومې دي چې دغه د تورخام لار، دا نورې لارې، بیرته لارې هم ورته بندې دي. په هغه لارو کې د دومره ستونزو مشکلاتو سره مخ دي چې اته تاسو به کتلي وي دغه رسنیو د دې د مخې چې هغه ښځې چې امیندوارې دي په لارو کې ماشومان پیدا کوي. اته ماشومان او میندې خپل ژوند د لاسه ورکوي. زمونږ سپین ږیري سړي په لاریو کې په میاشتو میاشتو هغو ناست دي، هغو د دوی او د خوراک د وجې نه چې هغو دومره معطل وي، هغو خپل ژوند د لاسه ورکړ. یو حالت جوړ دی. دغه څو ورځې مخکې ما په یو ویډیو کې کتلی چې یو ځوان د لارۍ د سر نه راولوېده او پښه یې ماته شوه. بیا لاندې دومره څوک نه و چې د هغه سره مرسته وکړي. یو څو کسانو هغه ویډیو ادا کړې وه. نو دې کې نه ښځې د دې نه یعنې ښځو دپاره، د نجونو دپاره، د ټولو ځوانانو، د سپین ږیرو مشرانو دپاره، په نوم د ټول کډوالو دپاره دا ډېر سخت حالت دی. او خدای دې وکړي چې زمونږ وطن کې د نجونو او د میرمنو په مخ کې د کار ازادي وي، د درسونو ازادي وي، چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي د دوی په مخ کې، او په خوشحالۍ او په سوکالۍ سره خپل وطن ته راوګرځي. دغه ورځ چې څوک هم یادوي، دا اوس هم زه لکه هغه حالات او هغو خلکو ته ګورم چې هغو په کیمپونو کې وو. حتی کله کله به مونږ ورته وویل، مخکې هم داسې یو څو ځلې پروسه شروع شوه چې خپل وطن ته لاړ شي. دلته مونږ سره د مهاجرینو اتشه موجود دی چې هغه وخت یو کمپاین شروع شوی چې خپل وطن ګل وطن. نو ډیری خلک به تلل، خو هغه وخت کې هم دوی په خفګان سره ستنېده، په دې خاطر باندې چې هغوی به ویل چې هغه مونږ چې د څه کله نه راغلي وو، دلته مو ځان ته سرپناه پیدا کړي، یا مو ماشومان په ښوونځیو کې دي یا په پوهنتونونو کې دي. نو اوس مونږ ته دا ځای او دا دومره کلونه هم شوي دلته پیدا شوي دي ماشومان او راغټ شوي ځوانان شوي دي، دوی ته بیرته تګ ډیر زیات مشکل دی. دا چې چون مونږ په داسې یو څه باندې بیل شوي وو چې هلته نیمې کورنۍ دی خوا دي، دا اوس هم او نیمې کورنۍ یا خواته دي، خو په خپله خاوره باندې یعنې کډوال یو، په خپله خاوره باندې هغه حقوق نه راته رسېږي، هغه څه نه راکول کېږي چې هغه کوم زمونږ حق دی. نو نړیوال که د دې دپاره داسې یو زمینه مساعده کړي چې زمونږ د کډوالو دپاره، د ښځو او د ماشومانو دپاره، د دوی دپاره هلته مرستې وشي، دغه اوس وخت کې دوی ته سرپناه ورکړی شي، همدارقم د تعلیم او د ډاکټر او د هر څه دپاره تدابیر ونیول شي. نو دا بیا یو لاره ده. خو اوس وخت کې نړیوال هم په مونږ باندې کاڼه ړانده دي، نه د تعلیم دپاره، نه د مرستو دپاره، د هیڅ څه دپاره څوک غږ نه کوي. نو دغه ټوله یو بدبختي ده. دغه ورځ یعنې زمونږ د ژړا او د خفګان ورځ ده. ډیره مننه. اتل صاحب، تاسو هم ښه راغلاست زموږ پروګرام ته. یو دا چې موږ افغانان کډوال شوي دي مثلا ګاونډي هیوادونو ته، او یو شمېر هم نور هیوادونو ته لکه اروپایي هیوادونو ته. تاسو جرمني کې ژوند کوئ، جرمني ته در کډوال شوي دي. دلته کډوال په کومو ستونزو سره مخ دي، خاصتا میرمنې؟ سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او لیدونکو ته. لومړی اجازه راکړئ له دغه ټکي سره پیل کړم چې د افغانستان ټولنه یوه نرینه سالاره او مرسالاره ټولنه ده چې په دې کې تاوتریخوالی بنسټیز شوی دی، خصوصا د ښځو په وړاندې. نو کله چې د دغو ستونزو سره د مهاجرت مشکل هم یو ځای شي، نو ښځې
او میرمنې زیات تاوتریخوالی او د مهاجرت منفي اغیزې زیاتې تجربه کوي. نو که چیرې افغانستان ته هم وګورو، حتی هغه میرمنو، میندو، خویندو چې هلته پاتې دي، د دوی ورونو، د دوی خاوندانو له افغانستان نه سفر کړی دی چې یو غټ مسؤلیت دوی ته متوجه کوي د ماشومانو په وړاندې، د کور او هغه مسؤلیتونه چې د یوې میرمنې ته متوجه کیږي په افغانستان کې. دوی له بده مرغه له ټولو هغو ستونزو سره مخامخ کیږي، خو بیا چې دوی کله سفر کوي، مهاجرت کوي، دوی نور هم آسیب پذیره کیږي. د سواد له نظره هم ښځې متاسفانه په افغانستان کې با وجود دو چې د سواد کچه د ټولو لپاره ټیټه ده، خو میرمنې زیاتې اغیزمنې شوي دي. نو دوی چې کله اروپا ته راځي، بیا هم تر ډیره د دوی خاوندان یا د دوی ورونه کار کوي، اگر چې په مقایسوي ډول د نرانو مهاجرت له افغانستان نه په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې له ښځو څخه زیات دی. یعنی دا اول نران دي چې له افغانستان څخه مهاجرت کوي او کډوال کیږي، او بیا وروسته دوی سبب د دې وګرځي چې د فامیلي یا کورنۍ الحاق له طریقه خپل میرمنې یا خپل د کورنۍ غړي نورو هیوادونو ته، لکه غربي هیوادونو ته راولي. نو دلته هغه سطح د سواد چې ده، له بده مرغه د افغان میرمنو سطح د سواد ټیټه ده. دوی زر نشي کولی چې په ټولنه کې ادغام شي. دوی مسؤلیت د دوی لري چې د کورنۍ او د ماشومانو سرپرستی په عهده واخلي، او دوی زر تابعیت هم نشي ترلاسه کولی. ترڅنګ د دوی بازار د کار ته هم نشي داخلېدلی، ځکه چې د دوی په وړاندې هغه بنسټیزه ټولنیز خنډونه چې د دوی ژوند په افغانستان کې اغیزمن کړی، په اروپایي هیوادونو کې هم دوی له دې نه اغیزمن شوي او په یو نابرابر توګه دوی له دې نه متاثر کیږي. له همدې کبله موږ وینو چې ډېرې میرمنې په اروپایي هیوادونو کې دوی خپلو هغه نرینه د کورنۍ غړي چې دي په دوی پورې تړلي وي، تر څو چې یو اوږدمهاله ادغام ته دوی ضرورت لري چې په هغو کې دوی باید ژبه زده کړي او باید کار پیدا کړي، او تر هغو د هغو ترڅنګ که چیرې دوی له خپلو نرینه غړو څخه د کورنۍ جدا کیږي، دوی کور ته هم ضرورت لري چې باید کور هم پیدا کړي. یعنی د ادغام دغه درې عنصره چې په هغو کې ژبه ده، کور دی او د کار موندل دي، په دریو برخو کې دوی له بنسټیزو ستونزو سره مخامخ دي. که چیرې ستاسو فرصت او د برنامې د فرصت حتما بیا په باندې خبرې وکړو. اتل سه ډیره مننه. جلیلی صاحب، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې کډوالي لکه انتخاب نه دی چې څوک په خپل خوښه انتخاب کړي او خپل هیواد او کور پرېږدي ولاړ شي. د لسیزو جنگونو په وخت کې هم لکه ډیری افغانان تللي دي نورو هیوادونو ته، خاصتا پاکستان ته ډیری افغانان کډواله شوي دي او هلته مثلا نجونې په زده کړو بوختې وي یا هم نجونو کار هلته کولو، خو د پاکستان حکومت دوی په زوره افغانستان ته ستانه کړي دي. اوس په افغانستان کې د دوی برخلیک څنګه ارزوي تاسو؟ سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، تاسو قدرمن او محترم مېلمنو ته، په ځانګړي ډول زموږ همکارې ښاغلې اغلا یالدا وازوان ته، همدارنګه د بل مېلمه ورور ته. دا موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان یو خواته خو یو سنتي او روایتي ټولنه ده. په دغه سنتي او روایتي ټولنه کې ډېر دغسې حقوق د ښځو شته دی چې هغه په سنتي او روایتي ټولنه کې هغوی ته نه ورکول کېږي. اگر که شریعت هم ورته ورکړي وي، شریعت کې هم هغه حقوق واضح وي، لیکن هغوی ته نه ورکول کېږي. دا یو غټ مشکل خو من حیث مجموع دی. لکه میراث حق چې تاسو ګوري په دا ټول افغانستان کې شریعت ورته ورکړي دي، خو دا ورته نه ورکول کېږي.
یا په ډیر وخت کې داسې دی چې د خپل د واده په وخت کې چې بالغ وي نو هغه وخت کې د خپل انتخاب کول شي رضایت لري خو دا رضا غي ته نه ورکول کی په دغه شل کې مندا فرهیس ډیر زیات دی نو یو خواته خو د سنتي او روایتي ټولنې هغه سخت او قوانين او سخت شروط او سخت فرهنګ دی چې دای زپلی دي بل خو دا دی چې د افغانستان ته اوس چې لاړ شول هغه څه چې ورته موجود و چې په یو خاص ماحول کې په خاص ظروف او شرایطو کې بدی ته تعلیم ورکول کېده پونتون دتله هغه په بند شول دا یو بل غټه ناورین دی چې په دای باندې رااله دی هغه سرنوشت تقریبا بالکل نه دی معلوم ځکه تاسو خو دې پوهیږئ چې دغه جنوي چې تاسو لسکلنې دي څه شي چې په لسکلنې کې د زده کولې شي هغه په لسکلنې کې دا غي سره فرق کوي څه چې په لسکلنې کې دی هغه په شل کلنې کې فرق کوي دلته ځکه جلالی صاحب تاسو आवाज ستونزه لري فکر کوم چې انټرنیټ مو کار پرې خېدی بیا تاسو سره وګرځم اتر صاحب کله چې ملیونونه افغانان له گاونډي هیوادونو بیرته افغانستان ته راستنیږي په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو راپورونه وایي افغانستان لا هم نږدې 3.15 میلیونه داخلي بې ځای شوي لري او د ښځو د زده کړو او کار محدودیتونه دوام لري د راستنیدونکو ښځو او نجونو راتلونکي به څنګه وي ستاسو په اند لبدا مرغه په عمومي توګه د ښځو په وړاندې هغه لیدلوري چې دی هغه ډیر منفي دی ځکه چې دوی کار نشي کولای دوی د تحصیل حق نه لري او ما په خپل لومړی برخه کې د خبرو د اشاره وکړه چې مهاجر کډوال او میرمنې چې له هیواد څخه بهر دي دوی له مهاجرت څخه ډیر اغیزمن کیږي او کله چې کډوال بیرته افغانستان ته راستنیږي په دوی کې اقتصادي ستونزې ښځو باندې نور هم تاثیر راولي ځکه چې هغه خاوند چې کله کار پیدا نکړي نو د هغه طبيعت د هغه د ژوند مشکلات په میرمنو باندې هم اغیزه لري او هغه د کورنۍ چاپیریال چې د لبد مرغه له هر اړخه اغیزمن کیږي دا چې د تحصیل اجازه نشته دا چې د کار اجازه نشته او دا چې نرانو ته حتی د اشتغال فرصتونه کم دي نو دا ټول په میرمنو باندې منفي اغیزه لري او په دې حق لبد مرغه بل غټه ستونزه چې دا چې هغه رواني خدمات چې دي هغه هم په افغانستان کې محدود دي لکلونو نو میرمنې او ماشومان له تکلیفونو رواني تکلیفونو ځوريږي او دوی ته له مهاجرت څخه وروسته باید یو منظم د ری انټیګریشن یا بیرته ادغام پروګرام وي البته مرغه دغه پروګرامونه هم اوس اغیزمن شوي دي خو د جمهوریت په وخت کې لدې لپاره ډیرو هیوادونو هوکړه کړې و چې د بیرته ادغام لپاره بودیجه باید مصرف شي او په مختلفو ښارګوټو کې د مهاجرینو د دوی لپاره باید د اشتغال زمينه برابر شي خو اوس هغه بودیجه چې نور کلاوه نشته ده UNHCR او IOM چې د مهاجرت د برخې دوه غټ اورګانونه دي د دوی هغه دریمه برخه هم د دوی د بودیجې په تیر کال کې پوره شوې نه ده او د ادغام په حق له دوی ډېرې ستونزې لري او دغه ستونزې دوی په تکرار سره ویلي دي نور هیوادونو ته اعلان کړي دي خو بل ستونزه دا هم ده چې هغه هیوادونه غټ هیوادونه چې په دوه برخه کې مالی کومک کوي لکه آلمان امریکا دوی هم د بیرته شاتګ سیاست ته مخه کړي یعنی هغه پیسې چې دوی نور کله ورکولې د دوی د داخلي سیاستونو لکابله هغه بودیجه هم محدوده شوې ده چې له بده مرغه په افغان میرمنو او په عمومي توګه په کډوالو باندې منفي اغیزې لري ډیره مننه اغله بسوان قرار شو دي ته چې په کډوالۍ کې د جنسیت لامل کوم ستونزې یوازې خزه تجربه کوي د جنسیت لارې خو لکه څنګه کم چې دغه وختونو په وګړو کې زمونږ افغانان خويندې مایندې څومره په کورونو کې ستونزې مشکلات لري او د څومره په کم نظر ورته کتل کوي یعنی هغه څه چې د سړي سره یادو هغه د برابرۍ حق ورته وي او هغه کله هم نه ورکول کېږي نو همدغه رقم ته په کورونو کې چې دوه راشي لکه څنګه چې مخکې اتل ویل شي یعنی
دو تعلیم لوړې زده کړې د اقتصاد چې دو باندې کار او دا نه کړه چې په خارج هیوادونو کې د داسې ستونزو مشکلاتو سره مخ وي په کډوالۍ کې خودو په داخل کې یعنی په کډوالۍ کې خودو د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې درته وویل چې دو په هغه وختونو کې چې یعنی په جمهوریت په وخت کې دو بیرته ستنېدې نو دو ته به دا مشکل و چې یعنی مونږ کلو باندې ته چې زو نو الته زمونږ دغه دلته چې کوم وسایل دي یعنی برک دی یو څه مو کورونه را جوړ کړي دي په دې کې مونږ ته ځینې کارونه اسانه دي باندې د پټي او د دې کارونه نشته دی زمونږ خويندې میندې خو ازادي روږدي شوي دي یعنی د کور او د بیدیا ټول کارونه مخکې کړي دي خو اوس وخت کې چې د څه پابندۍ په لګېدلې دي نو که نور وطنونو کې دو آباد شوي دي بیرته په هغه ځایونو کې یو څه ورته د کار د کور یعنی فزیکلی او روحي فشار د ټول لکه د دوه لپاره یو څه اسانتیا ځانته هغه وسایل په نورو هیوادونو کې یعنی پیدا کړي دي او شته دي چې هغه په داخل کې نشته دي نو دغه هم په دوه باندې ډیر زیات اثر کوي مثلا جامې په لاس باندې مینځل او جامې په یو جامو مینځلو ماشين کې همدا رقم ته لکه ډوډۍ په تناره باندې پخول هغه د پاره لرګي راوړه هغه برابرې د ایری سوای انګار د هرڅ او همدا رقم ته بیرته پداش او په برک د لارې لکه ډوډۍ پخول نو دا شیان لکه د خزو د پاره بیا یو څه اسانتیاوي او سہولتونه دي په نورو هیوادونو خو دلته بیا یو بل ستونزه هم شته د مغلب ازمان کله چې لکه دغه یو محیط تاسو یاد کړه لنغری او د ایرو دغه زینه چې یو امرمن زی یو با سہولت او پرمختللي ژوند سره مخ کیږي بیا هم ځینې ستونزې دلته ویني چې چون د شیانو سره عادت نه وي یا بلد نه وي بیا هم مشکلات ویني ترڅو چې زده کوي بالکل دغه ډیر زیات مشکلات او ستونزې لکه خزو ته د سړو په نسبت باندې ډیر برابر وي سړی داسې وي چې امغه لکه سره کم چې زمونږ د وطن خلک خو د خزو سره د کور په کارونو کې هغه سمرسته او دانه کوي بیا که چرته په بیدیا کې ورته کار پیدا نشي یا څنور مشکلات او ستونزو سره مخ شي نو تبن موږ ته ډیر داسې معلومې دي او ډیر خزي دا خبره را سره شریکوي چې یعنی هغه زور یا هغه کینه یا هغه غربت کوم جنجالونه چې باندې د سړو فکرونه خراب کړي وي نو هغه هم بیا په کور کې د دې مظلوم خزو سره یعنی هغه سره بیا نشي چې هغه د انسان په سترګو ورته وکتل شي دا یعنی هغه ګناګاری ګڼل کېږي نو دا شیان ټول په دې باندې دومره اثر کوي چې یعنی د کور کارونو نه ونیسه تر باندې دغه پوري چې یعنی د سړو هم کار او روزګار نه وي د خزو په ژوند باندې د هر طرف نه دومره زیات فشار دی که روحي فشار او که فزیکی فشار او چې یعنی ستړي ستومانه بیا د کور ټول سمبالېده د دې جوړېده د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړه سم ده چې د سړو هم په دې کې ډیر زیات ونډوي او ډیر سرګردانه وي د هر څه لپاره خو بیا هم د خزو چې کوم مشکلات او ستونزې دي هغه د سړو په لس برابر دي او هغه ډیر متاثر کېږي د دغه سي د یو ځای نه بل ځای ته تک ده او په اوسنی شرایطو او په حالاتو کې خو چې نه ورته د کار زمينه وي نه ورته د درس او د تعلیم نه د ازادۍ حتی دا چې یعنی واکه د خپل د کور د سړو هم نه دی دغه کوم زورور واکداران چې راغلي دي د زمونږ د ورونو د پلرونو د زمونږ د سړو نه د خپل خزو واکه خښته دی د مامخ کې هم یو ځل ویلي دي چې دومره واک نه لري په خپل خور په خپل لور کې چې هغه خونځي ته ولېږي په دې کې په خپل میرمن دومره واک نه لري چې خپل میرمن یو ځای ته تفریحي ځای ته بوزي یا یو چکر ورته ورکړي یا بازار ته بوزي په آزاد توګه باندې نو نن سبا زمونږ خويندې باندې دومره متاثر دي کستنګي او باندې خو دومره مشکلات دي ورته چې دغه وسوس هم په ځنې هیوادونو کې هیڅ زمونږ خزو دغه چې څومره د مشکلات او بدبختۍ سره مخ دي دا هیڅ نه درکېږي حتی دلته په یو کې د جنکو د وړکو
یعنی د سټوډنټ ویزه یې بنده کړې ده. حتی د دې لپاره چې کدا په هر یو هیواد باندې دا بندیز لګولای وای نو وای دا خو نه په افغانانو باندې، ځکه چې د افغانانو نجونو او د ښځو حالت خو په ټوله دنیا کې معلوم دی. نو هم په دې باندې بد دی چې افغانان هغه خلک چې د ښځو سره دغسې رویه کا، نو بیا هم دغسې هیوادونه دومره پرمختللي هغه راپورته کوي او هغه د زمونږ په جینکو او په ښځو باندې بندیز لګوي. د سټوډنټ ویزه هم نه ورته ورکوي چې هغه څوک چې وس ولري یا کوم یو پلار وغواړي خپله لور ولګي د تعلیم دپاره، هغه هم بندیزونه پر مونږ باندې لګول شوي دي. نو کوم یو تاثیر یا کوم یو فشار مونږ یاد کړو د نړیوالو د خوا نه، دلته د رواني فشارونو په هکله که وغږېږئ، رواني فشار څومره واردېږي په ښځو باندې په دغه شرایطو کې؟ رواني فشار خدای چې ټولو هغه خپل هغه څه د لاس ورکړي دي، ټول داسې دي لکه په هغه ژوندینې باندې چې څوک وایي چې یعنی مړې دي. نو دومره فشار په دې باندې چې ډیرو جنکو او ډیرو ښځو خپل هغه څه، هغه استعدادونه، هغه وړتیاوې، هغه چې درسونه یې ویله، هغه هر څه د لاسه ورکړي دي. یعنی هغه هیلې چې هغه دو لرلې، هغه چې د خپل وطن دپاره، د خپل آینده دپاره دو څه رقم باندې درس ویل، دو په څه رقم باندې کارونو ته کومې ښځې راوتلې وي هغو څومره خواري کړه. زه په خپله باندې دا وایم چې ما د 3.5 کالو په موده کې چې څومره په دې ښوونځیو او په دې کې په دې ټیټو یعنی په لومړني ښوونځي او په دې کې څومره کوشش کړ، او بیا دا چې د باندې ځای نه د دفتر نه به راغلم په کور کې به هم ما د ښوونځیو او د دې د سیستم د ښه کېدو دپاره، د نجونو د نورو ښوونځیو د جوړېدو دپاره به ما شپې هم کار کړ. اوس کله کله چې ما ته هغه وختونه یاد شي نو زه یو رقم فکر وکړم، زه وایم چې هغه هر څه لکه اوبه ویوړه، هغه هر څه په سیند باندې لاهو شو. مونږ چې څه رقم فکر لرل یا څه رقم چې زمونږ نورو خویندو میندو یا هغه چې درسونه یې ویلي وو، کار ته راوتلې وي، په دندو باندې وي، هغو څه رقم فکر لرل، یا هغه جنکۍ چې په ښوونځیو کې وي او هغو د آینده دپاره کوم پلانونه لرل چې کوم برخو ته به ځي، څه رقم به د وطن خدمت کا، څه رقم به خپل ژوند جوړوي. نو د دو روحي فشار او روحي هغه خو بیخي لیونتوب حالت ته رسېدلی دی، او کې ځینې کسانو خپل ژوندونونه د لاسه ورکړي دي. د دې نه مونږ خبر یو، یوازې جنکو نه، حتی ځوانانو د کندهار نه، د نورو ځایونو نه دومره د ځوانانو خبر راغلی دی چې هغه بیکاره شوي، بېروزګاره شوي، د خپل وطن حالت ته ګوري، خپل ژوند یې د لاسه ورکړی. روحي فشار خو دومره ډیر دی. ډیره مننه. اتل صاحب، که چیرې موږ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرې وګورو، د دغه شمیرو له مخې د 2023 کال د اکتوبر او د 2024 کال د اپریل ترمنځ له 2 میلیونو څخه ډیر افغانان یا په خپله خوښه او یا هم په زور افغانستان ته لیږل شوي دي. او بل دا چې د 2024 کال پیل څخه د مې تر وروستیو پورې له پاکستانه شاوخوا 140,000 افغانان افغانستان ته ساتل شوي دي. کله چې دغه افغانان بیرته هیواد ته راځي، خاصتا ښځو لپاره باید داسې کوم پروګرامونه په پام کې ونیول شي چې کډوالو ښځو سره چې راستنیږي مرسته وکړي؟ ډېره مننه. ګومان کوم دوه ټکي ډېر مهم دي په دې هکله. لومړی خو کله چې کډوال بیرته افغانستان ته راستنیږي، که چیرې دوی ته د اشتغال او د کار د دندې زمینه میسره نه وي او دوی په مجموعي توګه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي، کورنۍ څه کوي؟ لومړی خو اجباري ودونه په کورنیو کې زیاتیږي او په دو کې موږ د سن نه ټیټ نجونې هم وینو چې دوی په اجباري توګه ودونو ته واداره کیږي او بالاخره په ټولنه کې موږ د بې انصافۍ شاهدان یو. یعنی د دو اقتصادي زمینې چې دا راپورونه دا ښیي چې د ملګرو ملتونو راپورونه هم ښیي چې په دې وروستیو کې کله چې طالبان افغانستان باندې واکمنان شوي دي، د کم سنه نجونو ودونه ډیر شوي دي. په دو کې مهاجرت او بیرته راتګ چې په هغو کې د بیرته ادغام پروګرامونه نه وي، په مطالعات په عمومي توګه ښیي چې میرمنې ډېرې آسیب پذیره دي، نجونې ډېرې آسیب پذیره دي، دوی درس زمینه ورته میسره نه ده، مکتب ته نشي تللی او د اشتغال او د کار فرصتونه ورته محدوده دي. نو په کورنیو باندې اقتصادي بوج زیات دی او دوی خپلې نجونې ودونو ته واداره کوي. نو دا له بده مرغه یو ډېر ناوړه اړخ د دغو
د بیرته ستنېدلو چې په هغو کې زمینه د اشتغال نشته، د اقتصادي فرصتونه نشته میسره کیږي، سبب د دوی ګرځي. او ترڅنګ یو بل ټکی هم چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې زموږ کډوال په ایران کې یا په پاکستان کې دوی تل په کمپونو کې هم ژوند نه دی کړی، د ټولنې یوه برخه، یوه مهمه برخه ګڼل کېدله او اقتصاد ته یې هم کومک کولو او دوی په مختلفو پوهنتونونو کې یا کورسونو کې یا په حرفه‌ایي کارونو کې مصروف وو. او دغه دویم او حتی دریم او څلورم نسل د دوی هلته زیږېدلی، دوی له افغانستان سره د هغو ځایونو سره چې دوی بیرته هلته لیږل کېږي هیڅ تړاو نه لري او د تعلق حس هم نه لري. له یوه کس لپاره چې د یوه منطقې سره د یوه ځای سره د تعلق حس ونه لري، د دوی بیرته راګرځول هلته دوی ته ډېرې ستونزې د رواني لحاظه او هم د اجتماعي لحاظه رازیږوي او دا له بده مرغه کم په نظر کې نیول شوی دی. یعنی موږ په عمومي توګه اجباري بیرته راتګ وینو چې دا په خپله نقص دی، هغه حقوقي اړخ د مهاجرت دی چې له بده مرغه دغه هیوادونه اوس نقضوي او زموږ هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د ډیر کلونو لپاره ژوند کړی او د دوی د ټولنې یوه برخه ګرځېدلې، هغه هم دوی افغانستان ته راستوي چې هیڅ د افغانستان سره دوی احساس د تعلق نه لري. او همدارنګه چې ما اشاره وکړه د دوی لپاره باید رواني خدمات وي، صحي خدمات وي، په مختلفو برخو کې د دوی لپاره کار او د اشتغال او یو منظم د بیرته راستنېدلو پروګرام باید موجود وي چې دا له بده مرغه داسې نه ده او دوی په کور پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي او حتی په روزمره کارونو کې د هغه لهجه چې دوی کاروي، هغه ژبه چې دوی کاروي لکه پاکستانی پښتو یا اردو لغاتونه او حتی ایرانی فارسی دوی له تبعیض سره مخامخ کیږي چې دا ټول د دوی سبب ګرځي چې بیرته راتګ د دوی لپاره یوه زمینه نه، یو فرصت نه، بلکې یو تهدید وي او د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کی. د نجونو لپاره په دغه وخت کې لکه آنلاین صنفونه د زده کړو لپاره څومره موثر وینئ؟ دا یو غټ پروګرام ته ضرورت لري. یعنی په اروپایي هیوادونو کې او غربي هیوادونو کې چې زموږ فعالین دي او د دوی د مدني ټولنه ده او هیوادونه دي، دوی په دغه برخه کې باید کار وکړي. له 2021 کال را په دې خوا ځینې کارونه شوي، آنلاین پوهنتونونه او مکتبونه موجود دي، خو بیا هم دا هغه کیفیت نه لري لکه یو کس چې په فیزیکي ډول یو چیرته موجود وي. نو توقع دا ده چې پوهنتونونه په اروپایي هیوادونو کې هغه معیارات چې د ښځو لپاره د جذب د محصلینو لپاره هغه راټیټ کړي او دا چې د دوی ظرفیت په دننه په افغانستان کې پورته شي او ترڅنګ د دوی لپاره زمینه د مهاجرت هم برابر شي. دا د افغانستان لپاره ښه دی. یعنی مهاجرت د افغانستان لپاره تهدید نه دی. که چیرې افغانان له افغانستان څخه مهاجرت وکړي، دا د افغانستان لپاره فرصت دی. ډیر زموږ افغانان بیرته افغانستان ته پیسې لیږي. لکه څنګه فرصت کېدلی سي؟ فرصت خو له دې کبله کېږي چې له بده مرغه کوم د زیږون نرخ چې دی یا تعداد چې دی په افغانستان کې ډیر لوړ دی، خو اقتصادي توسعه ډیره ټیټه ده. یو توازن د دغو ترمنځ چې ایجاد نشي، زموږ افغانان مجبور دي چې له افغانستان څخه مهاجرت وکړي او که چیرې په افغانستان کې پاتې شي، دا په خپله یو اقتصادي بوج رامنځته کوي چې دا د افغانستان لپاره هم تهدید ګرځېدلی شي. له همدې کبله نورو هیوادونو څخه موږ دا تجربه لرو، لکه مراکش چې کله دوی ځوانان بیکاره وو، دوی له اروپایي ټولنې سره لاسلیکونه امضا کړل چې د دوی ځوانان دغو هیوادونو ته راشي او دلته کار وکړي او دوی هغه پیسې چې خپلو کورنۍ ته لیږلې د تحصیل په برخه کې په مختلفو برخو کې بیرته هزینه کېدلې او مصرف کېدلې او دا ګټور دی. یعنی مهاجرت په عمومي توګه داسې نه ده چې منفي اغیزې ولري. مهاجرت د افغانستان لپاره په اوسني وخت کې ګټور دی. لکه منفي اغیزې ډېرې دي که مثبتې؟
کچیر تاسو تحصیل کړي افغانان ته وګورئ کله چې د افغانستان څخه مهاجرت کوي او لبد مرغه ل 2020 کال را پدې خو موږ دوته د مهاجرت د سیاست له نظر برین درین وایو یعنی د مغزونو فرار نو هغه تحصیل کړي کسان چې له افغانستان څخه وځي او د دوی ځای څوک د دوی تشه څوک نشي ډکولای دا د افغانستان لپاره ضرر دی خو ترڅنګ کچیر د دوی ځای ډکول کیږي نو نوې فرصتونه رامنځته کیږي او هغه اقتصادي بوج کمیږي او زموږ ډیر کسان چې په افغانستان کې د دوی لپاره زمينه د کار میسر نه ده دوی نور کله نور هیوادونو لکه ایران پاکستان د خلیج هیوادونو او حتی اروپאי هیوادونو تتلل نو د خو که تجربه ته وګورو شاته لاړ شو اتل صاحب تل هم لکه هر هیواد ته هم مهاجرت د دې باعث نه دی شوی چې ځوانان زده کړې وکړي ځان ورسوي او بیرته افغانستان ته ستانه شي که وګورو زمونږ گاوند ایران ته هر هغه افغان چې ایران ته تللی دی تاسو به لیدلی وي چې د زده کړو زمینه ورته نه ده مسایده سره ډیری وته او ډیری هم په نشئی توکو باندې روغ دی بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي په دې هکله باید موږ ارقام ته مراجعه وکړو چې مثلا ارقام څه وایي یعنی د مهاجرت د مطالعاتو له نظر مهاجرت یو دوه اړخیزه پدیده ده چې دا هم د مبدا هیوادونو ته ګټه رسوي او هم هغه هیوادونو ته چې دوی مهاجرت کوي لبد مرغه په وروستي وختونو کې یعنی موږ یو مقاومت په دې هکله وینو هم په مبدا هیوادونو کې کله داسې تبلیغات کوي چې مهاجرت حرام دی او کله په خي اړخه سیاستمداران په غربي هیوادونو کې وایي چې دوی اسلام دلته راولي دوی خپل فرهنګ دلته راولي دوی خپل ارزښتونه دلته راولي او زموږ فرهنګ له ستونزې سره مخامخ کیږي نو دا تقابل هم وینو ولې شواهد او مدارک د مهاجرت د مطالعاتو دا څرګندوي چې مهاجرت تل تهدید نه دی مهاجرت د دوه ټولنو لپاره ګټور تمامېدلی شي خو د دوی لپاره موږ منظم سیاستونو ته او لنډمهاله اوږدمهاله سیاستونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې کې باید اوسنی واکمنان کار وکړي او د دې لپاره موږ بودیجې ته هم ضرورت لرو او نورو بین المللي سازمانونو ته موږ اړتیا لرو چې په دوی برخه کې کار وکړي ترڅو له مهاجرت څخه موږ یو په یو ګټوره پدیده باندې تبدیل کړو ډیره مننه سلامت اوسئ اوس لیدونکو موږ زموږ همکار خالصیار په 400 کې د یو کم پاک لا باندې یو راپور چمتو کړی دی ورځو هغه ګورو بیرته راګرځو دلته شاوخوا 12,000 افغان کډوال اوسېدل چې ډېری یې د ننګرهار او ختیځ ولایتونو اوسېدونکي وو خو اوس یوازې د 40 په شاوخوا کې کورنۍ ترې پاتې دي دا کمپ د پیښور په شمال لویدیځ کې د 400 سړک ته څیرمه پروت دی له 1980 کلونو راهیسې هغه افغانان دلته میشول چې د جګړو او ناامنۍ له امله یې خپل هیواد پرېښود او کډوالۍ ته اړ شول دغه کورنۍ اوس د تګ لپاره خپل توکي او بسترې راټولوي هغه کورونه چې یو وخت یې د زورګونو کورنۍ د ژوند کیسې په ځان کې ساتلې اوس یې خښتې او دیوالونه یو په بل پسې غورځي افغان کډوال له ځان سره یوازې هغه توکي لیږدولی شي چې د لیږد وړ دي او پر تورخم د اوښتلو اجازه ورکول کیږي پاتې توکي چې د کور ځینې وسایل خښتې او لرګي پکې شاملیږي په خورا کمه بیه د سیمې په خلکو او یا د کباړ په ډول خرڅیږي د ستنیدونکو کورنیو لپاره تر ټولو ستره اندېښنه په خپل هیواد کې بیا ځای پر ځای کېدل سرپناه او د لومړنۍ ورځو ناڅرګند برخلیک دی یو جبرن یو د سخته پالیسي د موږ لپاره اختیار کړه داسې نه وه په کار لکه چې موږ کومه پالیسي وکړه د موږ یې تیت فرق کړو د موږ نه خلک څوک په نمبر باندې لاړه څوک یې ډیفورټ کړه څوک یې په زور وویسته وران کورونو ته ګورو ولې چې دا سړي ته ډېر احساسات ورکوي ډېر زور ورکوي چې مثال په تور دلته مونږ رالوي شو پیدایش هم دغلته وشو دلته مونږ رالوي شو اوس مونږ د دې ځای نه ځو نو دا مونږ ته ډېر سرجي زور راکوي اوس مثال په تور داسې سړی به وي چې وس پې وي لاړ به شي د ګاډي کرۍ به ورسره وي کور به هلته جوړ وي په دې خزانې کې هم کې داسې ډېر خلک شته ده چې وس یې نشته د ګاډي د کرۍ نو هلته بیا د آبادۍ څه وس وي د ځای ځایګۍ به یې څه وس وي بس
ډیرو خلکو نه چې تپوس کې وای به چرته به په د غره لمن کې واړو چرته به په یو ډاک کې واړو نو موږ به شپه سبا کوو. هغوی د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه هم اندېښمن دي. بیرته ستنېدونکي افغان کډوال شکایت کوي چې په تورخم کې کله ناکله 14 او 15 ورځې ځنډول کیږي او کله چې لارې وتړل شي د لاریو کرایې هم لوړېږي. نن چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د خزانې او لسګونو نورو کمپونو کوڅې د اجباري اخراج له امله له افغان کډوالو خالي کیږي او کورونه یې نړېږي. خو د دې کمپونو په کوڅو او دیوالونو کې لا هم د هغو افغانانو د ژوند نښې پرتې دي چې کلونه یې دلته په تمه مبارزه او هیله تیر کړل. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. خیر راغلی بیا هم ښکلی راپور ورڅ زموږ همکار خالد سیر چمتو کړی و. اتل صاحب بیا هم له تاسو پوښتنه کوم، نن د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت شهباز شریف ویلي د افغان کډوالو د باعزته ستنېدو لپاره امن او باثباته افغانستان اړین دی. آیا تاسو د افغانستان وضعیت ته په کتو سره دا فکر کوئ چې افغانستان امن او باثباته دی؟ زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو بنیادینه او بنسټیز بدلون راغلی دی او اوس هم دې ته ضرورت شته چې په مختلفو برخو کې کار وشي او افغانستان په څلورو څخه زیات لسیزو کې د تاوتریخوالي شاهد وو. اوس که هغه تاوتریخوالي هغه ته وګورو، رقم ته وګورو، هغه کم شوی دی. موږ جنگ او منازعه نه لرو، خو اقتصادي ستونزې شته دي، په دوی کې حقوقي ستونزې شته دي او اوسنی نظام هم دې ته ضرورت لري چې په مختلفو برخو کې خصوصا د ښځو لپاره مختلف اقدامات ترسره کړي چې د دوی ته زمینه د کار او زمینه د تحصیل میسر شي. او ولې که د حقوقي لحاظ وګورو، له ټولو څخه مهم له یو کډوال لپاره د هغه عدم اجباري راستنېدل دي، بیرته راستنېدل. نو که چیرې یو کس د خپلې عقیدې له نظره او د جنسیت له نظره او یا هم ګرایشونه که چیرې دا جنسي یا عقیدتي سیاسي ګرایشونه ولري، که دغه کس تر اوسه پورې هم له ستونزې سره په افغانستان کې مخامخ وي، د دغو ستنېدل او اجباري بیرته ګرځول افغانستان ته هغه حقوقي اصل نقضوي او دا زما په نظر باید په انفرادي توګه بررسي شي. خو کوم کار چې پاکستان او ایران ترسره کوي دا په مجموعي توګه په جمعي توګه باندې د افغانانو بیرته ګرځول افغانستان ته دي او دا دغه اصل نقضوي. او زما په نظر په اروپایي ټولنه کې هم باید هر هغه کس چې افغانستان ته بیرته ګرځول کیږي د دوی کیس او قضیه باید په انفرادي ډول بررسي شي او وګورل شي چې آیا په افغانستان کې د دې لپاره کوم تهدید شته او کنه، پس لغه باید تصمیم ونیول شي. خو کوم څه چې موږ اوس وینو هغه داسې دی چې په جمعي توګه افغانستان ته بیرته راګرځول کیږي چې دا د حقوقي اصل نقضوي. خو په دې برخه کې مثلا ډیری کسان چې افغانستان ته استول کیږي، ډیری کسان دوی ستونزې لري، افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، خو بیا هغه هیوادونه چې دوی بیرته افغانستان ته استنوي دې ته توجه نه کوي. په دې برخه کې هیوادونه باید څه وکړي؟ کوربه هیوادونه البته. دوه ټکي ته ما مخکې اشاره وکړه چې لبد مرغه د سیاستونو داسې رامنځته شوي دي نه یوازې په پاکستان او ایران کې بلکې په غربي هیوادونو کې چې هغه د مهاجرت ضد روحیه رامنځته شوی په سیاستونو باندې دوه اغیزه کړي او دوی غواړي چې افغانان خصوصا چې دوی ته یو وړه بهانه پیدا کړي دوی بیرته باید افغانستان ته وګرځول شي او په دوی کې د دوی هغه مختلفې د ژوند برخې بررسي کیږي نه، نو د دوی هغه داستان د مهاجرت باید ټول بررسي شي او په افغانستان کې هم داسې یو میکانیزم باید رامنځته شوی وي چې د افغانستان وضعیت او د ولایتونو وضعیت کوم منطقو ته چې دوی بیرته ګرځول کیږي هغه باید بررسي شوی وي چې آیا د دغه کس لپاره ستونزه شته او کنه.
پس له باید تصمیم ونیول شي. خو له بده مرغه چې د ټکی ته اشاره وکړه چې دا کار نه تر سره کیږي او افغانان افغانستان ته بیرته ګرځول کیږي او دا په یو سیاسي ابزار هم ګرځیدلی دی او په دوی کې هغه کس چې قرباني ورکوي زموږ کډوال افغانان دي. ډیره مننه. سلامت سي میرمن بازوان. کله چې میرمن افغانستان ته بیرته ستنول کیږي هغه که په زور وي یا په خپل خوښه وي، د ښځو پر ټولنیز ژوند محدودیتونه د هغوی د اتهام بهیر څنګه اغیزمنوي؟ په اوس وخت کې خو څرګنده د ټولې نړۍ ته چې الته په داخل کې کومې خويندې میندې دي زمونږ کومې نجونې دي د هغو ژوند څومره اغیزمن دی، دا چې بیا په جبري توګه باندې په زور باندې چې دا هیڅ په نړیوال قانون کې نشته دی چې یو څوک مهاجر شوی وي او هغه تاسو په زور باندې بیرته خپل هیواد ته ستنوي، ولو که هغه هیواد جوړ هم وي، ټول سیستم هر څه د ښځو لپاره د ټول انسانانو لپاره برابر وي. په اوس وخت کې دا خلک ګوري دا یعنی هغه دښمنی یا هغه سي ظلم زیاتای د زمونږ د خويندو میندو سره کا چې دوی په زور باندې ستنوي. لکه دا اوس وخت کې دا معلومه خبره ده چې څوک د افغانستان نه باندې راوځي نو هغه د میرمنو او د ښځو لپاره یعنی ازادي یا د هغو د تعلیم مخه خلاصېده یا هغو پر سکون ژوند دی. خو اوس وخت کې چې دغه سي ظلم زیاتای د دوی سره شي نو دا په دوی باندې ډیر زیات تاثیر کا او دا چې مونږه هلته په دغه سي حالاتو کې ښکیلو سم ده. خلک به وایي چې دلته بدلون راغلی، بدلون داسې بدلون راغلی دی چې ښځې ښکار د ور ښکار ګرځېدلې دي، څومره زیاتای دی ورسره، څومره ظلم دی ورسره، څومره ښځې د روحي فشار لاندې دي لکه په زندان کې یا په پنجره کې یو مرغۍ اچول. دغه سي زمونږ خويندې میندې په دغه سي حالاتو کې ژوند تیروي. د یو انسان ته په دغه سي ژوند یا دغه سي ژوند برابرېده دا خو بيخي لکه ژوند نه دی. دا بیرته که هر څوک هم دا کار کا کوم هیوادونه خو دغه هیوادونه چې د زمونږ ډیری خلک ورته ورغلي دي دغه هیوادونه خو د زمونږ سره یعنی د خېګړې په ځای باندې چې دا وایي چې مونږ ډیر وختونه خېګړې کړې دي د ټولې بیرته په بدګړه باندې حساب شوي، ځکه چې په اوس وخت کې په داسې حالاتو کې دوی باید نور هم دغه سي خلکو ته لکه د داسې هیواد کې چې مشکلات ستونزې وي او هغه نه څوک راغلي وي هغه نور هم لاسنیوي وشي. دا نه چې په ظلم په جبر په زور سره بیرته اغستنوي او هغه ته بیرته لارې هم بندوي او دومره سختی پر اولي. ما سره داسې جنکۍ داسې خلک په پښتونخوا کې په تماس کې دي چې په هر ورځ دو کورونو ته خزي پولیس راځي دو وی ټکیه اته پیسې ترخلی په کور کې کوم خخ سامانونه وي هغه تروړي او په داسې حالاتو کې چې اته دو په کور کې مریضان لري دو باندې د ډاکټر او دې ته نشي وتای. همداسې د ایران حالت چې لکه سره کوم مخکې د پنځم منزل نه پنځو پوړونو نه به لکه زمونږ ځوانان د چتونو نه راوغورځول هغه ولته مهاجرو سره دومره ظلم دومره زیاتای. دا ټول هغه حالتونه دي یا هغه دغه دي چې مونږ ډیر بدبخت خلک یو چې په دومره وختونو کې مونږ په خپل وطن کې د مونږ ته د ژوند زمينه نه د مساعده او خځې ماشومان راتلونکي نسلونه دا په دې باندې کدا څوک د شوی یا ژبه بدلې شوی دي یا دا کاش چې مونږ دغه فرصتونه لرلای چې مونږ د سټوډنټ ایکسچینج پروګرامونه لرلای مونږ په خپل وطن کې آباد وای مونږ اقتصاد جوړ وای زمونږ ځنې کورنۍ په د خوشحالۍ لپاره یا فقط د دې لپاره نور هیوادونو ته تلای چې الته یو څه داسې کومې موخې څه لرلای چې د خپل بچو د تعلیم لپاره یا د تجارت لپاره د دې لپاره. مونږ خو دومره بدبخته کوم یو دومره بدبخته خلک یو چې ټول د ستونزو د مشکلاتو د وجې باندې وتلې دي. هیڅ څوک نه غواړي چې د خپل وطن د خپل کور د خپل کلی د خپل خپلوانو نه بیل شي. زمونږ دغه بیلتون دغه کلونه او دغه څو 15 لسیزې 4 لسیزې زمونږ دغه بیلتونونه ټول خلک مو ځوانان مو هغه چې خپل کلی کور نه پیژني هغه هم په دې ارمان دي چې کومه باغه ورځ چې مونږ خپل وطن ته ستانه شو. خو بیا هم دا وایم چې په دغه سي ظلم جبر باندې ستنېده او په دغه سي حالاتو کې دا ډیره د بدبختۍ ورځ ده.
د پروګرام نه مخکې ما یو راپور ولوسته چې یو افغان کډواله چې پاکستان کې و هغه الته درس ویلې فانتون ویلې د دې ویزه ختميږي او د دې لپاره چې ویزه بیرته واخلي دا غوښتنلیک هم ورکوي کار په جریان کې دی خو دا په خپل لیلیه کې همیشه وي نه وزي خو ضرورت پیږي دا لیلیه نه وزي چې فکر کوم مور ناروغه وي هغه ته درمل اخلي دا چې کله وزي پولیس ولاړوي او د ویزې پښتنه نه کوي هغه وایي چې حتی پولیس د دې اجازه هم ورته ورنکړه پاکستانی پولیسو چې دا ورته وایي چې ما ویزه می ختمه شوې ده محصله ما ویزه ته غوښتنلیک ورکړی دی چې بیا ویزه می تمدید شي دا انجلې وی چې داخلي او کم ته وړي او مور چې پاکستان د درمل لپاره راغلي دا هغه خپل لور لټي لور نه خبره نه ده چې لور چیرې ده حتی خپل کورنۍ سره وای چې مونږ ته اجازه نه درکړي چې اړیکه ونی سو مور بیرته زی د پاکستان او د افغانستان پولیسیر مې خپل لور ته انتظار باسي بیا ورسره له څو ورځو د انجلې قصه کوي چې د افغانستان ته بیرته ستنه کړي ده نو په دغه شرایطو کې چې افغان میرمنې یو ځل د افغانستان نزي په یو بل هیواد کې آلته خپل ژوند لکه نورمال حالت طبيعي بیا بیرته د افغانستان ته استل کیږي فکر نه کوي چې د افغان خو لپاره دا یو ډول لکه دویم ځلی بې ځای کېدل دي دا دویم نه چې دریم ځل د دوه لپاره بې ځای کېده دي ځکه چې یو ځل مخکې دغه ټول خلک راوتلي زمونږ دغه ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې یعنی کډوالي د یو ځای نه بل ځای ته خار نه اطراف ته تل دي اطراف نه خار ته تل دي په یو ځای کې جنگ په کابل کې جنگ په جلال آباد ته راتګ زما مشران خويندې چې دا کیسې کا ز په خپل باندې چې په 2001 کې مونږ پښتونخوا ته تلو په خبر ته هغه په وجه د دې چې فقط زمونږ الته په کلی په کور کې د درسونه او مکتبونه او نو په هغه خاطر باندې بیا چې کله دا اوازه شو چې یعنی امریکایان راځي نو هر چا سره یو فکر یو د کو چې دلته به کوم حالت جوړیږي یعنی وطن به کوم طرف ته ځي نو په هغه وخت کې مونږ ما په خپل باندې چې وړو ما 8 ساعته مزل مونږ په خپل خو باندې کړی دی بیا د باډي او د تیرا د دې لارونه مونږ الته تلی ما په هغه وخت کې بخې تڼا کې شوی وی چې یو ماشوم دغه مزل وکړ په خپل خو داس یو حالت لکه داسې ځای ته لاړ شي بیا الته په څه باندې مونږ پاتې وو چې پکت د سبقونو د پاره د دې د پاره چې مونږ دغه واړه غټ د ټولل لکه پکت درس وی نور کار روزګار زمينه په داسې ځایونو کې لکه په پښتونخوا کې ما وخت تیر کړی دی هیڅ چاته نه د برابر چا چې کار او ژوند جوړ کړی اقتصادي راخ شوی دی اغونه هم هغه په یو پلمنه په یو پلمه باندې ترخیشته کوي د خلکو کورونه سره کم شو خلکو ته سره کم جنجالونه جوړ شو دغه وس تیر ورځ کې تیر هفته کې ما په خپل فیسبوک باندې باندې غلي کلی هم چې یو مور چې 15 زامن د خپل وطن د پاره قرباني کا او هغه په جمهوریت کې 3 زامن په ملي اردو کې مړ شوی او بیا په یو شپه باندې ورته ظالمان کور ته راکې وتلی و دښمن او په کور کې 2 زامن په یو شپه باندې د ماشومان او د خزو په مخ کې ورته وژلی و دا 15 زامن د دېغه الته د وطن او د خاورې د پاره قرباني کړي او د دې نه په هغه وخت کې پښتنه شوی ده نه هلته ورته سمرسته حکومت شوی دی کله چې جمهوریت د منځ ته لیدي نو یو چا ورته ویلی چې تاسو غټه لور د دوخونه جنکۍ سبق ته پریدي نه کار ته پریدي نو هغه راغلي دي چمن تر کړه شوی دي د موري او د سلورو یتیمانو سره نو ابل تیر هفته کې د اغه چلی هغه کومه چې غټي چلی و د اغه مور مړه او هغه اول دا چې روختون ته بولې و نو د یو ځای نه د چمن نه کوټی ته نقل کوله چې الته امبولانس ورته راغله د دې سره بل څوکونه چې دی بولې وای او دی ویل چې زه په لار کې یعنی پولیس نیومه زما الته دانش و وای ځکه چې ما سره ویزه نه و نو موري سبیته ساور کړي و په کور کې ځکه چې دی الته نشو وای کله چې دی مور ساور کړي د نو دا غریب سبې کې وتلې د باندې او دی یو چاته ویل دي چې ماته به کفن راوړي لکه په کور کې هیڅ څوک نو درې ماشومان نو هغه ورته ویل دي هغه کس ورته ویل چې زما په موټر سایکل کې تیل نشته دی او ما سره پیسې نشته دی زه درته نشم راوړی نو دغه ورځ چې زه یادوم او دغه څومره تاثیر چې په ما باندې کړی دی چې زمونږ خويندې مایندې چې دا څومره په مشکلاتو کې دي څومره قرباني د وطن د پاره ورکوي څومره د خپل دغه زړه مور د سپین سری مور چې 15 زامن د لاس ورکړو دغه د غلور د عزت لپاره د دې لپاره چې الته یو نفقه ډوډۍ ورته پیدا کا دو چمن ته کړي شوی په چمن کې سټاک پاتې دي نه یو خاطه تلی نه بل خاطه تلی دي حتی اوس هغه ماشومان د لپاره د ډوډۍ او د چای او د دې وس نه لري بیرته اخواته دي الته سرپناه نه لري الته په دې نه دي پوه چې مونږ به څه وکړو نو دغه د زمونږ د خويندو
میندو حالت دی دا چې بیا په زندانونو کې زمونږ خويندې میندې چې په کراچۍ کې دا اوس وخت خو زندانونه په دې باندې ډکو په دې باندې لکه بس هغه څه وایو اخر چې زمونږ هغه نوم زمونږ تاریخ زمونږ ډیره مننه د خبرونه وخت تمام شو له تاسو ډیره مننه چې په خبرونه کې را سره وي کورمو ده قدرمن لیدونکو له تاسو نه هم مننه چې را سره مل وي او سپړنه مو تر دې د مولیدله د نورو پروګرامونو لپاره او د خبرونو لپاره موږ ځان سره تعقیب کړئ تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سټ وګورئ او خواله رسنۍ وګورئ حتما شیبه په شیبه تاسو ته موږ تازه معلومات درکو الله ممل شه